بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر روز موږ پرسونالایز باندې غیدلی و که نه، نو نن بیا راځو سیټینګ ته کله چې رالو بیا سیټینګ ته به راسو. له سیټینګ څخه وروسته موږ دلته تر دیم ځه پورې رسېد. دیمز که خو مشکل نشته انشاءالله. له هغه وروسته راځو پونټس لرو، سټارټ لرو او ټس بار لرو. اجازه ده صحیح په دې درې اپشنو باندې غږیږو. اول سیده راځو په پونټ باندې خبرې کوو. پونټ لکه موږ څنګه چې په ورپاټ کې ویل، ګورئ موږ ورپاټ پروګرام را خلاصولو. کله چې ورپاټ پروګرام را خلاص کړو موږ بیا مثال دلته یو شی ولیکو، دا مې ولیکو، اوس غواړو چې دې ته یو پونټ ورکړي، نو بیا پونټ مثال چینج کړي. نو پونټ فامیلي ته به راتللو، هغه وروسته دلته کلیک وکړل، دغه پونټ څخه استفاده ګوره پونټ چینج شو که نه شو چینج، سر هم خلاص و. اوس دغه پونټونو مجموعه چې ده دا چیرې ده؟ دلته په سیټینګ کې هم شته، کنټرول پینل کې هم شته. اوس راځو څنګه کولی شو نور پونټونه یا مثال دا پونټونه وګورو. خپله د کمپیوټر کوم پونټونه چې دي هغه ګوره ټول لیست په دغه ځای کې موجود ده. دا ځای کې مکمل د کمپیوټر پونټونه رالیو. که کوم یو غواړئ چې مثال سره کوم کې سرچ کړئ، نو بیا به راځي مثال زه ورته چې ماته اریال پونټ پکار ده، اریال ورته ولیکه. ګوره اریال دا دوه پونټونه دي، یو د اریال رانډیټ ام ټي په نامه ده، بل د اریال په نامه ده. دغه پونټونه دا یې مشهور دی صحیح سو. یا مثال ورته لیکم چې بیزار ورته ولیکم، دا بیخي نه لري. بیزار چې د دولتي ادارو کې استفاده کوي صحیح سو. دا مشهور پونټونه تاسو باید انسټال کړئ. یا مثال د پښتو لپاره، د فارسي لپاره د بهیج ظرف نامه ده. ګورئ مثال بهیج دا هم نشته، بهیج زار یا بهیج تیتر دا هم نشته سره صحیح سو. اوس راځو څنګه کولی شو پونټونه خپل کمپیوټر ته انسټال کو. اول چې ده تاسو باید پونټونه ولرئ. ما راځو اوس ګوره دغه ځای ته مې پونټونه دلته مې داخل کړو دا ای ډرایو ته. اوس ګورئ دلته پونټس فور پښتو لانګویج دی صحیح سو. په دې به کلیک وکړئ. دا ما خپل لکه انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړی، تاسو هم ډاونلوډولی شئ. ګوګل کروم کې فقط تاسو ورته ولیکئ نور پونټونه درته راړئ، دا فقط یو فولډر درته راځي. ګوره تقریبا 4 اویا دانې دي، دا ټول درته ډاونلوډ دا به ډاونلوډ کړئ. دا اوس ما ډاونلوډ کړی دی. اوس راځو په دې کې انسټالوو. دا څو طریقې لري. اوله طریقه ګوره له دې ځای اوس دغه بهیج ایبن بولډ چې ده دا غواړم چې په خپل کمپیوټر کې انسټال کړم. تاسو به دا ډبل کلیک وکړئ را خلاص به شي. کله چې را خلاص اوس خو دا درته ښیي چې دغه پونټ د مثال دلته درته ښیي په دغه شکل سره. انسټال باندې کلیک وکړه. کله چې په انسټال باندې کلیک وکړو نو دغسې ده ګوره انسټال شو، نور په کمپیوټر کې د انسټال شو. یوه طریقه. دوهمه طریقه داسې ده، اوس ورته چې دا بهیج دغه دوهم چې ده دا سره کوم انسټالوم، په دې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک دې سپوکو، یو انسټال لرو، بل انسټال فعال یوزر لرو. که د انسټال باندې کلیک وکړو داسې ده فقط په دغو یوزر کې کار کوي، په نورو یوزرو کې بیا کار نه کوي. او که انسټال فور آل یوزر ته کلیک وکړو نو داسې ده بیا په ټولو یوزرو کې کار کوي. سر مو خلاصو. نو دغه څومه طریقه وه؟ دوهمه طریقه وه. درېیمه طریقه داسې زه به دا صفحه داسې را کوچنۍ کړم، له هغه وروسته تاسو بیا سیټینګ ته ولاړ شئ او پونټ ته به راسئ. ګوله دلته لیکلي ډراګ اند ډراپ to install، یعنی راواخله په دغه ور واچوه چې انسټالیږي. مثال دا صفحه هم کوچنۍ کومه، دا دې خواته راولم. اوس کوم پونټ ده ورته دغه پونټ ده، دا درېیم پونټ ده، دا راواخله په دغه ځای کې اوس ګوره ورته پرېږده. کله چې پرېږدو هغه سره کوم شو؟ انسټال شو. سره هم خلاصېږي انشاءالله. درېیمه طریقه وګوره دغه ځای ته راغاسي. مثال د بهیج ای سی کاډر په نامه ګوره دلته هم دغه نام ده که نه ده. بله طریقه یې دغه بله کنټرول پینل، هغه هم اوس درته کاروم چې بیا بل وخت کې شاید دا پونټونه نه وي. دا پونټونه به تاسو ټول داسې انتخاب کړئ هر څومره چې نصبول. مثال زه ورته وایم چې دغه دوه یې نصبوم، دا به رایټ کلیک وکړي، کافي به کړي لکه څنګه چې فلاش ته شی لیږو رالیږو. را به چې کنټرول پینل ته چې راغلی، له هغه وروسته په کنټرول پینل کې هم دلته ګوره پونټس لرو. دلته به کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو دا ټوله ذخیره ده ګوره دلته هم تاسو ته ښکارئ. اوس دغه ټول پونټونه یې تا په کمپیوټر کې انسټال ټول ده. رایټ کلیک وکړه، دلته ګوره پریویو درته ښکاره کوي، او که وایي چې پرنټوي نو بیا رایټ کلیک وکړه، پرنټ هایډ ورکې که مثال پټې که، کافي ډیلیټ که، پراپرټیز معلومات یې وګوره. اوس موږ دوه دانې را کاپي کړو، اوس غواړم چې هغه دلته کې انسټال کړم. دلته خالي ځای کې ګوره دا ځای خالي ده، رایټ کلیک وکړه، پیسټ فعاله شو که فعاله نه شو، پیسټ یې کړه، وروسته به دا پرېږدئ تر اخره پورې، نو دا به انسټال شي په کمپیوټر کې. اوس خو دا دلته انسټال شول. اوس څنګه پروګرامو ته ولاړ شي؟ پروګرامو ته اتوماتیک ځي، هېڅ ضرورت نشته چې مثال تی بوځي ته کش کړې تی ټیله کړې، هغلته چې ده ټولو ته ځي په خپله صحیح سو. نو دغه طریقه د څه شي شوله؟ د انسټالیشن. اوس ګورئ که زه مثال ورپاټ پروګرام را خلاص کړم، زه مثال ورته لیکم پښتو بسم الله الرحمن الرحیم مې ورته ولیکل، بسم الله الرحمن
رحیم دا مې ولیکه. اوس مې دا انتخاب کو غواړم چې مثال دې ته یو پوینټ ورکړم. صحیح شو. نو کوم پوینټ څورته چې بهیج تیتر یا بهیج زار مثال دا پوینټ ورته لیکم ورته انتخابوم. دا لرې کوم دلته ورته سرچ کړئ زه په پښتو ده بهیج ګوره ستا خو که چېرته بهیج تیتر ورته ولیکم نسته که نه نه راته ښیي یا بهیج زار دا هم ورته لیکم نه راته ښیي نو ځکه چې په کمپیوټر کې م انسټال نه دی. اوس راځو دا پونټونه انسټالوو. ګوره دا مثال مکمل انتخابوم. کله مې چې دا ټول انتخاب کړو له هغه وروسته فقط رایټ کلیک کوم ورته انسټال فور آل یوزر په ټولو یوزرو کې دې کار وکړي. نو دا به پرېږدي تر اخره پورې. کله چې مثال تر اخره پورې دا ټول نصب شول له هغه وروسته اتوماتیک ټولو پروګرامو ته چې ده خپله به ولاړ شي. سر خو خلاصېږي انشاءالله. سخت خو نه ده ورته سخت یې کم ښه. نو دغه ګوره 8 شپېته 9 شپېته دغه ټول چې د سره کم شول انسټال شول. اوس راځه بیخي دا کمپیوټر راځم یو ریفریش کړم خامخا چې مثال نه یې تللي مثال کمپیوټر جام نه یې. اوس راځو که چېرته دلته ورته وګورو دلته کلیک کوم. کله چې کلیک وکړو هغه پونټونه چې دي دلته به اضافه شوي. اوس راځم بیا دا ټول انتخابوم. دا ټول مې چې انتخاب کړو متوجه نهستې. مثال راځم دلته ورته لیکم چې اوس بهیج ورته ولیکله وروسته تیتر ګوره راغلی که نه دی راغلی. انټر یې که کله چې انټر کړه ګوره خط یې په دغه شکل شو. یا مثال دا نه غواړه دا د پښتو دي در لپاره ډېر ښه پونټ ده. صحیح شو. تاسو په خپل کمپیوټرو کې دی کې خو مې انسټال کړو تاسو دا نور کې مخ کې. یا مثال ورته لیکم چې بهیج تیتر خو ورته استفاده کړو بهیج زار هم په دغه شکل سره ښه پونټ ده خو تیتر یې چې ده یو څه لا ډبل ده. په الهو کې که چېرته لیدلي ټول دغه استفاده کېږي. خپله د کمپیوټر اریال او دا نه یې ورته استفاده کړي. پښتو لپاره دغه پونټونه راځي. نور هم څه مشهور لغونه هم استفاده کولی شي. صحیح شو. مشکل خو نشته تر دې جهت. اوس بېرته راځو سیټینګ ته. په پونټ خو بحث کوو انشاءالله مشکل نشته. سر خو خلاص شو. بیرته راځو که غواړې چې کوم یو ریمو کې یعنې ختم یې کړې کلیک وکړه. مثال کوم یو ختمه ورته دا ختم کلیک وکړه ان انسټال ان انسټال باندې چې کلیک وکړو نو دا به ختمېږي. یا مثال دلته چینج پونټ سایز یې څومره یې کولی شي مثال زیات ورته کم یې کړي. بیرته ورته دا 24 چې ده نورماله حالت ته حالت پرېږده. که ان انسټال باندې کلیک وکړې له کمپیوټره دې څنګه کېږي حذفېږي. بیرته راځو سټارټ ته. سټارټ کې اول چې دا مور دلته به اول زه دا فل سکرین زه لرې کړم. اوس دې موږ هغه چې دا فل سکرین ده ښه دا فل سکرین سټارټ ته به را سټارټ ته کله چې راغلی ورته دا ټیسټ بار سټارټ مینو چې دی دا فل سکرین مه راته کوه. اوس راځو که سټارټ ته راغلی ښه سټارټ ته راغلی اول چې دا شو مور ټیلز آن سټارټ دلته به سټارټ مینو لیکلی ښه سټارټ. اوس کله چې زه راځم سټارټ بټن ته راځم په دغو ځای کې دا هسې دی ګوره دا د ټیل په نامه یادېږي. دلته کوم هغه دلته نصب کړی دی. صحیح شو. خو دلته جای شته نور جای نشته چې بل دغو څنګ ته دې خوا ته خو شته دې خوا ته څنګ ته. نو که غواړې چې مثال دلته جای د نور لپاره هم اضافه شي دا ورته فعاله کړې هغه وروسته راځه کلیک وکړه ګوره جای اضافه کړه اضافه نه کړه. دا داسې هم کولی شي داسې کش کړه او که مثال خو دغه کوم چې تا ورته فعاله کړو دې چې کوم جای اضافه کړو هغه بیا نشي کوچنی کولی. صحیح شو. که غواړې چې دا دې بیخي نه وي بېرته دا ټیلز باندې دا ورته غیر فعاله کړه. اوس ګوره ورته راځه دا جای شته نه بېرته مثال راځي که غټوی بیا داسې ورته غټولی شي او که نه غټوی مثال بېرته کوچنی کولی شي. صحیح شو. بل شو آف لیست آن سټارټ منیو. اوس کله چې زه مثال دلته راسم دغه لیست خو وینې د ټولو پروګرامو دا اوس دلته درته ښکارېږي که نه ښکارېږي ورته دا مه راته ښیه داسې دا ګوره فقط غیر فعاله کړل. هغه وروسته راځه کله چې مثال راغلی اوس ګوره هغه څه شول ورک شول. خو چیرې دي بیا به راځي په دې باندې کلیک په دو شکل سره مثال په دې شکل سره دې شکل سره هر یو شکل داسې ورته انتخاب وکړي هغو شکل سره درته ښکاري. که نه خو مثال چې خپل نورماله حالت چې نه بیا به شو آف لیست ان سټارټ منیو ورته انتخابوي. له هغه وروسته راځه ګوره اوس په دغو شکل سره درته ښیي. له هغه وروسته شو ریسنټلی اډډ اپ لرو. اوس ګوره کله چې مثال موږ برنامې مثال مصرفوو کله مثال هغه برنامې چې ما اوس مهال استفاده کړې د هغو لیست په دغو ځای کې درته راځي دلته ورته لیکلی شو ریسنټل. مثال خبرې څنګه راځم اوس ورپاټ راخلاصوم دا مې راخلاص کړو. مثال دا لیکنه مې کې کړه اوس دا ذخیره کوم ورته دا ذخیره کړه چیرې ذخیره کړه په ډیسکټاپ صفحه یا ډاکومنټ کې ذخیره کړه دې نامو او دا مثال له دې څخه وځم بیا ورډ پروګرام راخلاصوم. ورډ پروګرام را خلاص کړو په دې کې هم مثال یو څه لیکنه کوم
دا لیکنه مې وکړه مساوي ارنډي لیکم قوس شروع قوس بند دا لیکنه مې وکړه او دا هم کنټرول اس ذخیره کړه چیرې ذخیره کړه ورته یم براوس ته سې ولاړې ورته په دا هم په دا ډاکومنټ کې ذخیره کړه په دې نام وسیو او دا هم کلوز کړه اوس که چېرته مثال راسو سټارټ ته دوجه کې بیا هم نه دی لیکلی ښه خیر ریسنټلی نو موږ دلته دا ورته فعاله کړی شو ریسنټلی اوس که غواړئ مثال دلته موږ دا کومې برنامې استفاده کړې اوس مهال د هغو نوم په دغو ځای کې درته ښیي دلته یې نه پوهېږم چې ولې نه راخلئ تاسو خپله کار کې راخلئ صحیح سو نو که غواړئ چې هغه درته ونه کوي فقط دا به غیر فعاله کړي اوس راځه مثال بیا په دغو ځای کې هغه نه درته ښیي او که غواړئ چې مثال دلته شو موسټ یوزډ اف کومې چې زیات استفاده شي ورته دا راته وښیه اوس ګوره په دغو ځای کې موسټ یوزډ کومې برنامې چې تا زیات استفاده کړې د هغو لیست دلته راځي چې یو ورپاټ ده بل موویز ان ټي وي ده مثال فایل ایکسپلورر ده او پینټ ده نوټ پاډ ده سیټینګ ده دا تا څنګه کړې زیات دې استفاده کړې اوس راځو شاید دا هم فعاله شي اوس راځو ګوره دا نه فعاله کي نه فکر نشته ول نه فعاله کي نو که غواړئ چې مثال دغه زیات چې دا موسټ یوز دا درته ونه ښیي بیا به راځئ دلته شو موسټ یوز دا ورته غیر فعاله کړه اوس راځه هغه څه سو نه درته ښیي صحیح سو کوم غواړئ چې درته وښیي نو دا بیا ورته فعاله کوي بل شو سجشن لرو چې دا څه کار کوي دا هغه به دا خپله داسې کمپیوټر تا ته یو پیشنهاد درکوي چې دا برنامه انسټال کړه نو هغه سجشن یعنې مثال تاسو ته پیشنهاد وښیي که ونه ښیي که یې غوښتو مثال وښیي فعاله دی او که یې نه غوښتو دا ورته غیر فعاله کړه یا څنګه موږ ګوګل کروم خو انشاءالله پیژنې دا استفاده کوو خو خپله وینډوز لاس دا خپله کمپیوټر چې ده د ګوګل کروم لپاره مایکروسافټ ایج دی استفاده کوي چې هغه هم تاسو استفاده کولی شئ صحیح سو نو غواړئ هغه درته پیشنهاد کوي چې ګوګل کروم په ځای شي وکاروه مایکروسافټ ایج وکاروه هغه مثال بیا دلته درته ښیي سټارټ کې مثال که غواړئ چې درته وښیي او که نه غواړئ مثال بېرته ورته غیر فعاله کړئ دا سجیشن چې ده ماته مه ښیه بل یو سمال بل دلته چې دا یو سټارټ فل سکرین سټارټ منیو چې خلاصوم ګوره اوس دا فل سکرین ده که نه نه ده فل سکرین ګوره فقط په دې کونج کې ده که غواړئ چې مثال دا فل سکرین چې دا ورته فل سکرین که اوس راځه مثال دا به ټول څه رقم شي فل سکرین به شي فل سکرین درته مه رایي بېرته ورته راسه ورته نه دا فل سکرین مه راته ښیه یو سټارټ فل سکرین ورته غیر فعاله که اوس راځه فقط داسې دا کونج کې درته ښیي له هغو وروسته شو ریسنټلی اوپن ټیمز دا څه کار کوي کله زه ما کمپیوټر ته ولاړ شم اوس دغو ځای ته خو وینئ دلته ریسنټ فایل لرو څو دانې شل هغه فایل نه چې تا کار کړی هغه ټول څنګه دي دو ځای کې دلته درته راځي ګوره مثال موږ دا فونټ راخلاص کړو مثال دا عکسونه دا ما په ورپاټ کې لیکنه چې وکړه فونټ کې مو لیکله نو هغه فایل نه چې ته راخلاصوې ټول څنګه کېږي دلته راځي دلته کویک اکسس ورته انتخاب وي نو دلته ریسنټ فایل څو دانې دي شل دانې دي یا مثال ته راځي د باید په کمپیوټر کې کار کوي نو کار د خلاص کړو اوس هغه راځي دلته اتوماتیک ګورې چې ما په کمپیوټر کې د څه کار کړی کوم پروګرام دې سره خلاص کړی کوم عکس دې سره خلاص کړی کومه چې ویډیو دې کتلې د هغو لیست مکمل دلته درته راځي که غواړې چې دا درته ونه ښیي نو بیا به راځې دلته کله چې راغلې شو ریسنټلی اوپنډ ایټم چې دا ما راته ښیه دا ورته غیر فعاله کړه غیر فعاله دي که اوس راځه ما کمپیوټر ته چې راغلی ګوره کویک اکسس ورته انتخاب دغه راته ښیي نه راته ښیي او که چېرته اوس دا ورته فعاله وي بیا ورته فعاله کومه اوس راځه اوس بیا هم خالي درته ښیي ولې خو دلته درته چې افټر یو اوپنډ سم فایلز مخکې ول خو اوس ده زه اوس راځم څنګه کوې ډیسکټاپ صفحې ته راځم دا راخلاصوم ډکشنري مې دا راخلاصه کړه ډبل کلیک وکړه مثال په دې کې مې دا ولیکل دا مې پسې بند او مثال دغه عکس مې راخلاص کړو اوس دا هم کلوزومه اوس بېرته راځئ کویک اکسس باندې کلک وکړه هغه دلته راغلی که نه دی راغلی ځکه چې ما اوس استفاده کړو نو د هغو لیست دلته ښکاري او که نه غواړې دا ورته غیر فعاله کړه سر خو خلاص انشاءالله مشکل خو نشته بل راځو ټکسټ بار ته یو سټارټ و بل ټسک بار کوم ځای ته ویل کېږي دا لاندې خط ته ویل کېږي اول چې دا لاک اوس که چېرته مثال دغه کوم ټسک بار خط چې ده دا زه اوس دې خواته کش کوم راځي نه ځي پورته هم نه ځي ځکه چې موږ لاک د ټسک بار ورته انتخاب کړی دا به په غیر فعاله کې اوس دا داسې راکش کړه ګوره ښي طرف ته راغله پورته کش کړه مثال داسې یې خواته کش کړه بېرته دې خواته راکش کړه چې کومې خواته کش کړي هغې خواته منډه در سره کوي صحیح سو که غواړئ چې دا دې له خپل ځای نه خوري نو بیا به راځي مثال دلته دا ورته لاک دې کړي اوس چې هر څومره زور نه ورسره وکړي نه ځي در سره بل اتوماتیکل هاید د ټیسټ بار ان ډیسکټاپ موډ دلته اوس ډیسکټاپ موډ نه لرو که چېرته موږ ډیسکټاپ موډ ورته انتخاب کړی نو دغه هغسې دا په څه رقم به شي
بنده به سي خو بیرته چې کله کرسر نږدې کړو بیا موږ ته نه ښکارئ او که چېرته واسي مثال او کوم چېرته مثال ټیبل موډ ورته انتخاب کړو نو هغسې د مثال اوس بیخي دا ټیبل موډ موږ نه لرو صحیح سو یا که چېرته مثال دا ورته انتخاب نو بیا چې کله زه کرسر نږدې کوو بیا به دا بیرته راته ښکارېږي بل یو سمال ټیسټ بار اوس راځم دا بیرته ورته غیر فعاله کوم ورته دا هغسې ده راته وښیه دا ټیسټ بار خط دا اوس ګوره څنګه دی ډېر کوچني دی که نه دی کوچني ورته دا مثال تر څه رقم یې که راته اوس غټ دی ورته کوچني یې که کوچني دی غټ یې که راته کلیک وکړه اوس یې ګوره درته غټ کړل که نه دې کړل که غواړې چې مثال نه بېرته کوچني که راته نو دلته یو سمال ټیسټ بار بټن باندې کلیک وکړه نو بېرته به درته کوچني شي بل یوز پیک اپ پریویو د ډیسکټاپ وین یو موو یور ماوس دا څه کار کوي ګورئ موږ خو دا خط ویلی اوسئ څه په نامه یادېږي ټیسټ بار په نامه یادېږي خو دا ځای د نوټیفیکیشن ایریا په نامه یادېږي دلته له هغو وروسته دغو کونج شاید دا بټن در معلوم شي که نه در معلومېږي دلته بټن غوندې ده خو نه معلومېږي سم اوس که چېرته دا ورته فعاله یي صحیح سو دا ورته فعاله کومه دلته د کونج ته تاسو راسئ دا در معلومېږي دلته بیخي نه معلومېږي په سکرین خیر خو دغو کونج ته کله چې خپل کمپیوټر کار کوئ لږ معلومېږي صحیح سو نو غواړئ چې مثال دلته فقط کرسر نږدې کړي نور به تا ته ډیسکټاپ صفحه معلومېږي مثال یو چا ته وایي چې ما ډیسکټاپ صفحه داسې عکس لګولی تېر یې وګوره یا مثال نور معلومات یې په یو بل پروګرام کې لګیا چې فقط ټیسټ بار خط وګورئ او کوم پروګرام نه ستا راخلاص کړی هغه څه رقم کې مینیمایز کوي له وروسته دلته راسه فقط دغو باندې کلیک وکړه کلیک مه کوه کرسر ور نږدې کړه فقط تا ته ډیسکټاپ صفحه بیرته ځینې لرې کړه بیرته هغه خپل پروګرام ته راځي که غواړې چې نه دا دې داسې کار نه کوي دا ورته غیر فعاله کړه له هغو وروسته کار کوي نه تر هغو پورې ریکارډ هم ورسره بند صحیح سو سر خو خلاص انشاءالله بدې نو که زه دلته هغه کوم بیا ریکارډ بندوي له هغو وروسته دلته ریفریش کمانډ پرامپټ ویت وینډوز پاور شیل دا څه کار کوي اوس که چېرته زه دلته ټیسټ بار خط دا سټارټ بټن ته راسم ګوره دا سټارټ په دې رایټ کلیک وکړو کله مې چې رایټ کلیک وکړو اوس دلته کمانډ پرامپټ لرو او اډمین دغه سی ام ډي پروګرام اجازه ده مثال راځم دلته زه سی ام ډي لیکم سی ام ډي مې ولیکل هغه وروسته کله چې دا توره صفحه ده دا پروګرام راته راخلاصېږي نو کوم ویروسونه مې سویل دا ډېر مهم پروګرام ده خو اوس نه تدرسېږي پوه شوې اوله چې کمپیوټر ټول له دغو کېدو دې ته به ته خبرې کوې بیا دې خبر منې اوس خو اوس کمپیوټر ته زه مثال اوپن چې کوو تیار د ایکن یې راغلی په اوپن باندې کلیک وکړو یا په سیو باندې کلیک وکړو نو موږ ته یو شی راخلاصوي که نه یا رایټ کلیک کوو نیو ته ځو یو فولډر جوړوو نو دلته به ته ورته لیکې چې ما ته دا شی وکړه خبر کمپیوټر به په خبره پوه کړ اوس دغسې ده په کمانډ باندې نه مې چې ده ګوره دلته چې ده څه ده څه سو دلته چې ده کمانډ فرانک ته که غواړې چې مثال نه دا نوم یې زده پاور شیل ته وړې نو بیا به راځې فقط دا ورته فعاله کړه داسې فعاله کړو له هغو وروسته راځه رایټ کلیک وکړه اوس ګوره وینډوز پاور شیل ته وکړو اوس کلیک وکړه دا صفحه په دغه شکل سره دا به ورته یس کې دا داسې یس کړو اوس به دا صفحه په دغه شکل سره دواړه یو دي تقریبا کوم کار نه سلی وجه کولی سي د جه هم کولی سي فقط دا نومونه درته اړوي صحیح سو مشکل خو نشته او کوم ویروسونه چې نوټ ویلي دا دلته هم بیا کې جوړولی سي په یوه طریقه بل په دغو ځای کې ټیسټ بار لوکیشن ده اوس دا ټیسټ بار خط چیرې ده لاندې ده ځکه بټن ورته انتخاب ده ورته نه دا رایټ طرف ته ښي طرف ته ووځه ورته ټاپ طرف ته یې بوځه او لیفت طرف چپ طرف ته یې بوځه اوس ګوره مثال ټیسټ بار باندې کلیک وکړه اوس به داسې راخلاصېږي صحیح سو بېرته ورته وایي سکون ځای ته یې راوله بټن یې نه هغه به بیا دا ورته غیر فعاله بیا کش کولی سي دې ځای هم کولی سي صحیح سو له هغو وروسته دلته کمباین ټیسټ بار بټنز که چېرته زه یو پروګرام راخلاص کړم مثال نوټفاټ پروګرام مې راخلاص کړو انټر یې کړه دا پروګرام مې راخلاص کړو کنټرول ان نوې صفحه یې اخلم یا مثال راځم دلته ورته یو نوې وینډو یې واخله یو بله نوې وینډو یې واخله او بله هم واخله اوس دا پروګرامونه مې راخلاص کړو څو دانې دي که دلته ورته راسو 4 دانې مې راخلاص کړی خو ټول څنګه دي کمباین دي چیرې کمباین دي ګوره فقط یو معلومېږي خو ټول په یو ځای دي که نه نو که غواړې چې مثال نه دا دې په دې شکل سره نه سي دلته الویز هایډ لیبل ورته انتخاب ده ورته نیور اوس ګوره دا ټول داسې خپاره کړو که نه کړو خپاره ګوره هر یو ځان ته ښیي او که چېرته مثال دلته ورته وایي چې نه وین ټیسټ بار از فول کله چې مثال ټیسټ بار فول وي بیا ورته انتخاب کړه اوس ګوره داسې بیا په دغو شکل سره ته ښیي فول یې درته ښیي ټیسټ بار خو کوم چې بیا ډېر سي هغه د بیا په دغو شکل سره ښیي خو تر ټوله د الویز هایډ کمباین څه د ډېر بهتر سر خو خلاص انشاءالله له هغو وروسته بیا راځو دلته چې دا سلیکټ
ویچ آیکن لرو دو ځای کې نوټیفیکیشن ایریا کې ګوره موږ څه شي لرو بیټرۍ لرو سپیکر لرو لانګویج لرو ټایم لرو که غواړئ چې دا منظم کړي دلته راسه دلته ورته وایي مثال دغه مایکروفون چې دا دلته ګوره لرو که نه ورته دا مه راته ښایه غیر فعال که څه سو ورک سو بیرته فعال که ورته راوله ورته دلته دغه سنیګیټي انټي وایرس هم راته وښایه ګوره ویښود که ونه ښود ورته دا مه راته ښایه مثال د خبرې ورته دغه نیټورک چې ده دا مه راته ښایه دا غیر فعال که نیټورک څه سو چې بیرته کلیک وکړه بیرته به درته راسي سر خو خلاص و دا ټول کولی شي مثال رایولی او بل آپ دا آپ کب دی کې څوک تغیرات را نشي راوستلی اوس دغه کې څوک تغیرات راوستلی شي نه تر هغو پورته چې بیرته دا نه یې آپ کړی دا به باندې سر خو خلاص انشاءالله بل دا که چېرته غواړئ چې د خپلې د کمپنۍ له کمپنۍ څخه د ټرنر سیسټم آیکن آن اور آپ کومې خپله کمپنۍ ورته انتخاب کړی چې مثال کلاک د ساعت د دغو ځای کې که نه او والیو ده نیټورک د پاور د بیټرۍ ده غواړئ چې مثال په دې کې ته تغیرات راولې نو بیا ورته دا کلاک مه راته ښایه ساعت څه سو ورک سو یا مثال نیټورک مه راته ښایه نیټورک درته ښایه دا کمپنۍ خپله ورته انتخاب کړی که غواړئ چې مثال ته لاس وګنه کې وکړې بیا ورته کولی شې پوه شوې سر خو خلاص انشاءالله بلکې چېرته تاسو له پروجیکټور سره وصلېږئ ګوره نوټیفیکیشن ایریا بیا دا نوټیفیکیشن ملټیپل ډسپلی چې د دغو ځای کې لرو اوس داسې دا غیر فعاله ده دا له دې ځای هم کېږي سټارټ بټن به ونیسئ پی به پریس کړئ کله چې پی به سټارټ پی باندې پریس کړو ستاسو دا صفحه راخلاصېږي پروجیکټ له دغه هغه سره چې وصلېږي ګورئ اول چې دا پی سي سکرین آنلی په دې باندې کلیک کوم خو څنګه چل ده